کتونکو تاسو به اورېدلي وي چې په سیاست کې نه اخري ملګری شته او نه اخري دښمن. عمران خان د جیل نه یو پیغام خپل ملګرو ته رالېږلی دی او په خصوصي توګه باندې ګندهپور د باره دغه پیغام رالېږلی دی چې هغوی د مولانا خلاف بیانونه نه کوي او د مولانا سره دی په یو ځای باندې د حکومت خلاف تحریک او احتجاجونه شروع کړي. د عمران خان ګمان دا دی چې کچره د مولانا فضل الرحمن سره د پی ټی آی یعنی د تحریک انصاف ورکران یو شو د قیادت ورسره یو شو، نو غوی به په غټه پیمانه باندې په مختلفو ځایونو کې احتجاجونه وکړي د کوم سره چې په حکومت باندې د پریشر غورځول شي چې کومي غوښتنې دي د تحریک انصاف د پی ټی آی یا د مولانا فضل الرحمن چې غوی وایي چې په تیر کم ټاکنې شوې دي په کې درغلي شوې ده او په فورم 45 نه بلکې فورم 47 باندې خلک منتخب شوی دی او هغه دا وخت په وزارتونو باندې او دا وخت په صوبایي او په قومي اسمبلی کې ناستي او حکومت کوي. نو د دوی خدا غوښتنه ده چې دغه کومه درغلي شوی ده، کومه ټګي شوی ده، کوم ووټ غلا شوی دی چې دغه حساب کتاب دی وکړي شي. د سره کچره دغه دواړه جماعتونه جمعیت علماء اسلام د فضل الرحمن ډله ورسره پاکستان تحریک انصاف چې کوم ګوند دا یو شی او دوی احتجاجونه پیل کی. نو که څنګه مونږ وکتل چې په کشمیر کې خلک راووتل احتجاج او ډېر په غټه سطح باندې احتجاج وشو، سچ په هغه کې خلکو ته مرګ جوړه هم وړه، خو اخر هم حکومت په دې باندې مجبور کړو چې هغه دغه خبره ومنلې. همدغه شان اوس روان بجټ ته او په بجټ کې به ګرانی راځي، ټیکسونه بلګيږي، د تیلو نرخونه بخېږي او سره چې کم د روزمره د خوراکي توکي دي دغه په قیمتونو کې به اضافه کیږي. په همدغه شان خلک بار راوځي راپاریږي، به همدغه شان احتجاجونه په نورو ځایونو کې شروع کیږي کوم چې د حکومت لپاره ډیر غټ مشکل جوړول شي. نو د جیل نه عمران خان دغه پیغام را لګلې دی او ګندهپور ته ویلي دي چې تاسو د مولانا فضل الرحمن خلاف کوم خبرې کوي، کوم بیانونه ورکوي، دغه نه ډډه وکړي. لکه وکړي چې سمو د وړاندې د پاکستان تحریک انصاف مشران چې په کې اسد کې سر علي محمد خان او دغه شان نور کسان ورغلي مولانا فضل الرحمن سره د 8 فروری چې کوم وټونه شوی دغه نو وسو سره ملاو شوی او د دواړو یو خبره دا وایي چې په دغه وټونو کې په دغه ټاکنو کې درغلي او ټګي شوی ده، د عوامو ووټ غلا شوی دی. نو دغه خبره یو ده، خبره روانه وي، دوی په یو ځای باندې احتجاج طرف ته هم تلل. نو په دغه کې د پاکستان تحریک انصاف د مشرانو لخوا داسې بیانونه وشول چې باقي باندې مولانا فضل الرحمن خپه شو او په یو ځای باندې د احتجاجونو چې کومه سلسله دغه شروع نشو. فضل الرحمن ځان لا په مختلفو ځایونو کې احتجاجي مظاهره شروع کړې دي. تیر ورځ په پیښور کې غوي ډېر غټه احتجاجي مظاهره کړې ده او په دغه احتجاجي مظاهره کې مولانا فضل الرحمن ډېر ستغه سپورې او ډېر زیات تیز خبره هغه اسټابلیشمنت او فوز تکړې دي او هغه ورته ویلي دي چې کچریتا په سیاست کې ګوتې وهینو ته بیا فوجي نه بیا عزت نه کوم، که زه چې فوزي وردی واچوم نو زه قانون په لاس کې اخرم. دغه شان ته د سیاست جامه چولې ده او ته په سیاست کې مداخلت کوي، ته په سیاست کې لاسوهنه کوي. نو یقینا ډېر زیاتې تیز خبرې، ډېر زیاتې سخت او سپوري خبرې مولانا فضل الرحمن باندې کړې دي چې عمران خان ته هم دا خبره رسیدلې دي. نو عمران خان ویلي دي چې سکه وړاندې دا غوي په منځ کې ډېر زیات اختلاف وو. عمران خان ته به مولانا فضل الرحمن يهودي ایجنټ وي، عمران خان به ورته ډیزلی ویل او قسمه نمونه یو بل تاخستل کېدل. خو اوس د دواړو دښمن یو دی او کله چې دښمن یو شي نو بیا چې څومره په منځ کې اختلاف هم وي هغه سره یو کېږي، ملګری کېږي. همدغه شان اوس یو شوی دی او د یو کېدو طرف ته یو ګام دی. د جیل نه عمران خان پیغام را لګلی دی علي من ګندهپور ته چې خپل کلی او د خپل علاقې کم سیاست دی هغه الته پرېده، اوس په قومي سطح باندې سیاست روان دی او په دې کې دغه تړون او دغه رابطې د دې د خرابولو کوشش مکوي. نو ګورو چې د عمران خان په خبره باندې څومره عمل کیږي. دلته علي امین ګندهپور او سره چې کوم نور دغه پاکستان تحریک انصاف مشران دی هغوی دغه خبره مانی کنه مانی دا خو به راته وخت خای. خو مولانا فضل الرحمن ډېر زیات په جذبه کې دی، ډېر زیات په ولوله کې دی، حکومت هم ډېر زیات په خطر کې دی. حکومت ځکه په خطر کې دی چې احتجاجونو ته ځان نشي ټینګولای. څنګه چې مونږ وکتل چې په کې ډېر زیات دروند احتجاج وشو، خلکو غوښتنه کوله چې دلته د وړو او د بجلی قیمتونه ډېر زیات دي. نو هلته د هغوی خبره ومنل شوه او دغه سیزونو قیمتونه راوغورځول شول او سبسیډي به ورکول شي. دلته مونږه په 80 روپے باندې یونټ بجلی اخلو، نو هلته به 15 روپے باندې دغه شان بجلی وي د 20 کیلو توړه. دلته مونږ ته په 1300 روپے باندې ملاويږي، دلته په 700 روپے باندې بیا ملاويږي.
نو همدغه شان احتجاجي مظاهرې رنګ راوړو، ځکه خلکو پکې د سرونو قرباني هم ورکړه. پاکستان کې دغه یو کار دی چې کومه پورې ځان نه وي وجلې نو صدر ته ملاویږي نه. نو ګورو چې راتلونکي وخت کې د پاکستان تحریک انصاف او د جمعیت علماء اسلام مولانا چې کومه ډله ده د هغوی ترمنځ پس خبرو باندې اتفاق کیږي او کنه، او که اتفاق وشو نو هغوی به په یو کنټینر باندې بیا ودرېږي، دواړه به فوز او حکومت ته ګوته نیسي او هغوی نه به خپلې غوښتنې کوي. او د هغوی د ټولو نه غټه غوښتنه دا ده چې په 8 فروری کم ټاکنې شوې دي په هغې کې درغلي ټګي شوې ده او د هغوی ووټ غلا شوی دی. په ننني دغه ویډیو کې هم دومره، که خیر بیا به ملاویږو. تر هغه وخته پورې خپل ملګري ذاکر الله له اجازت ورکړئ. چېرته هم یې ښاد، اباد او بریالي اوسئ. د الله په امان.